د اسرایلو او فلسطین حکومتونو ترمنځ د جګړو څو لسیزې تېرې شوې. اسرایلو په ډیر بېرحمه او وحشتناک ډول د فلسطین په وګړو سوځونکي او رانونکي توغندي وتوغول چې په نتیجه کې غزا په یوه لویه کنډواله او د ژوندیو انسانانو په هدیره بدله شوه. او دا هر څه د رسنیو د کمرو پټ نه دي. اسرایلو په دې حملو بسنه ونه کړه. له غزې ډیر بېګناه انسانان چې په جنګ کې داخل هم نه وو له ځانه سره بندیان کړل او د بندیانو د حقوقو او نړیوالو اصولو خلاف یې هر ډول شکنجه او سزا ورکړه او لا هم دا شکنجه دوام لري. په نننۍ ځانګړې خپرونه کې به د اسرایلو د پټو زندانونو په هکله خبر درکړو چې یو بېګناه انسان پکې د ژوند او مرګ ترمنځ له وحشته ډکې شپې سبا کوي او د هغه بندیانو کیسې چې د اسرایلو په زندانونو کې سخت شپې سبا کړي دي. فلسطینی بندیان چې د اسرایلو له زندانونو بیرته غزې ته خوشي شوي رسنیو ته ویلي چې د اسرایلو پوځ او د زندان د چارواکو لخوا له ناوړه چلند او شکنجې سره مخ شوي دي. د دغه بندیانو له ډلې یو تن محمد ابو تویلا چې مستری دی او شپږ څلوېښت کاله عمر لري وایي کیمیاوي مواد پرې استعمال شوي او اور ورته اچول شوی دی. دی وایي ما لکه د څاروي په څیر ټوپونه وهل، هڅه مې کوله چې پر خپل ځان او بدن اور مړ کړم. دا کسان وایي دوی له حماس سره د ځانګړو اړیکو په تور نیول شوي وو او د یرغمل شویو او تونلونو د ځای ځګي په اړه ترې پوښتنې کېدې. خو په دوی ثابته شوې نه ده چې د 2023 کال د اکتوبر د 9 بریدونو کې لاس درلود. ځینې نور کسان چې د حماس او اسرایلو ترمنځ د تړون له مخې خوشي شوي د جدي جرمونو سزا یې تېره کړې ده لکه د اسرایلیانو وژل او نور. د بریتانیا برسټل پوهنتون د نړیوال قانون مرکز یو مشر ډاکټر لارنس هیل کوترن وایي د دغو کسانو لخوا یاد شوي چلندونه نه یوازې د نړیوال قانون بلکې د اسرایلو د قانون خلاف هم دي او په ځینو مواردو کې دا شکنجې کچې ته رسیږي. نوموړي ویلي د نړیوال قانون له مخې د وسلوالې شخړې قانون ایجابوي چې له بندیانو سره انساني چلند وشي. د بندیانو د اساسي اړتیاو پوره کول د هغوی له احتمالي جرمونو سره هیڅ تړاو نه لري. د خوشي شوي بندیانو دغه خبرې له نورو راپورونو سره چې د اسرایلي بشري حقونو ادارې بڅیلم او ملګرو ملتونو ته ورکړل شوي لکه د بندیانو لوڅول، خوراک او اوبه نه ورکول، خوب ته نه پرېښودل، برېښنایي شاټونه ورکول او په سیګرټو سوځول او په سپیو داړل په څیر له ادعاو سره اړخ لګوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو یو بل راپور هم ورکړی چې پکې د جنسي تیریو او ناوړه ګواښونو یادونه هم شوې ده او ویلي دي چې دا ډول چلند د اسرایلو دفاعي ځواکونو د معیاري عملیاتو کړنلاره ده. خو اسرایلو دا تورونه بې اساسه بللي دي او په کلکه یې رد کړي. د هغه بندیانو له منځه چې مستری محمد ابو تویله پکې شامل وو د خپل زندان کیسه کوي. دی وایي څو ورځې شکنجه تېره کړې ده. د نوموړي په وینا چې د درملنې ډیره برخه یې د اسرایلو په جنوب کې دفاعي ځواکونو اډې روغتون کې ترسره شوه. دی وایي هلته لوڅ له بستر سره ولچک شوی وو او تشناب ته د تللو پر ځای ورته پمپر ورکړل شوی وو. په دې روغتون کې اسرایلي ډاکټرانو مخکې رسنیو ته ویلي چې د بندیانو تړل او هغوی مجبورول چې پمپر واچوي عادي عمل ګڼل کیږي. کله چې رسنیو له ښاغلي ابو تویله سره تر خوشي کېدو لږ وروسته مرکه وکړه د هغه شا په سرو تغمو پوښل شوې وه. ده وویل چې د سوځېدنې درد یې لا هم له خوبه راویښوي او د سترګو لید یې کمزوری شوی دی. یو فارم کې د چرګانو حلالونکی 33 کلن عبدالکریم مشتهي وایي موږ یې ولچک کړو او ووهلو، هیڅ څوک نه و چې یو څاڅکی اوبه راکړي. نوموړی د 2023 کال د نومبر په میاشت کې داسې مهال نیول شوی و چې له خپلې کورنۍ سره یې د اسرایلو لخوا د وتلو امر پر ځای کاوه. یو وکیل چې وروسته له ښاغلي مشتهي سره زندان کې لیدلی راپور ورکړی چې نوموړی تر هغه چې زندان ته ولېږدول شي سخت وهل شوی او سپکاوی شوی او جامې ترې ویستل شوي دي. دوو کسانو وویل چې ساعتونه بهر په یخ کې درول شوي وو او دوه نورو وویل چې اسرایلي پوځیانو د دوی سامانونه او پیسې غلا کړي دي. په یوه بله قضیه کې یو پوځي چې منلی وه د غزې له فلسطیني بندیانو سره یې سخت ناوړه چلند کړی و هم سزا ورکړل شوه.
ښاغلی ابو طویله چې په یاده پوځي اډه کې بندي وو او روغتون کې یې درملنه شوې وه، وایي هر کله به چې موږ له اډې څخه کلینیک یا پلټنو خونې ته لېږدول کېدو، موږ به یې وهلو، سپیان به یې راباندې خوشي کول، ولچکونه به یې راته تنګول. یو شمېر نورو بندیانو ویلي چې دوی اړ ایستل شوي وو چې د فزیکي فشار حالت کې اوسي، لکه د ساعتونو لپاره پر سر د لاسونو پورته نیول. ابو طویله وویل موږ به د سهار له 5 بجو د شپې تر 10 بجو د خوب تر وخته پر ګونډو ناست وو. یو بل کس حماد الدهدو چې یو ځایي رسنۍ ورسره خبرې کړې وي، وایي په پوځي اډه کې دوی پر حساسو ځایونو لکه سترګو او غوږونو وهل کېدل. دغه 44 کلن چې د جګړې تر مخه کروندګر وو، وویل د وهلو له امله یې شا او غوږ ته لنډمهالي زیان رسېدلی او د سینې هډوکی یې مات شوی دی. د اسرایلو پوځ دې ادعا ته ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی دهدو او ځینو نورو خوشي شویو بندیانو ویلي چې د پلټنو پر مهال یاد د سزا ورکولو په توګه برېښنایي شاکونه هم ورکول شوي دي. نوموړی وایي د ظلم ځانګړې ډلې به سپي، لختې او برېښنایي وسلې راوړي او موږ ته به یې شاک راکوو او وهلو به یې. مشتهي وایي 3 شپې مې خوب ونه کړ ځکه دوی به زه شکنجه کولم، زموږ لاسونه یې تړل او په ساعتونو به مو پورته پر سر نیول، هیڅ شی مو نشو اغوستلی. کله به مو چې وویل زما ساړه کېږي، دوی به د یخو اوبو ډک سطل پر سر راتوی کړ او پکه به یې چالانه کړه. ښاغلی دهدو وویل د دوی پلټونکو ورته ویلي وو چې څوک چې له غزې څخه وي د هغه د ترهګرو ډلو سره تړاو لري، او کله به چې بندیانو پوښتنه وکړه چې دا تورونه په محکمه کې چیلنج کولی شي، دوی ته به ویل کېدل چې د دې لپاره وخت نشته. نوموړي وایي چې ده ته له وکیل سره د لیدو اجازه نه وه ورکړل شوې. د اسرایلو دفاعي ځواک رسنیو ته وویل د اسرایلو قانون په ملکي محکمه کې د قضایي بیاکتنې د وکیل لخوا د قانوني استازیتوب او ستره محکمه کې اپیل حق هم ورکړل شوی. د عمر په نوم بندي وایي کله چې هغه صدی تیمن اډې ته ورسېد 3 ورځې تر پلټنې وشوې. د عمر په نوم یو بل بندي وایي کله چې هغه صدی تیمن اډې ته ورسېد 3 ورځې ترې پلټنې وشوې. د ویل چې بندیان په نری لباس کې وو او په یخه خونه کې ساتل کېدل. هلته به په لوړ اواز سره اسرایلي موسیقي غږېده. کله چې پلټنه پای ته ورسېده، نارینه بندیان په تړلو سترګو بیرته بندخونو ته بوتلل شول. عمر وویل موږ نه پوهېدو چې شپه ده که ورځ، لمر مو نه لیده، هېڅ مو نه لیدل. د اسرایلو دفاعي ځواک وایي دوی د CCTV کامرو په ګډون د نظارت میکانیزمونه لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي. د اسرایلو دفاعي ځواک وایي دوی د CCTV کامرو په ګډون د نظارت میکانیزمونه لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د توقیف مرکزونه د اسرایلو دفاعي ځواکونو د احکامو او قانون له مخې اداره کیږي. ګرانو کتونکو دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بلې ورځې لوی الله مو مل شه.